بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه منیف رحمان او د ټولو پښتنو لپاره زیری خبر ده چې مونږ د حجره ټي وي په نوم باندې یو داسې پروجیکټ لانچ چې د هغې مقصد د پښتني سیمې څومره هم مسایل دي، سیاست دی، معاشي مسایل دي، سوشل ایشوز دي، خبرې کوو. په هغې به مونږ هانو ته تفصیلي تاسو ته وړاندې کوو. او د حجره ټي وي د توري لاندې یا حجره ټي وي د شیشې په ذریعه باندې به مونږ تاسو ته د سیمې تمام تر صورتحال په ډاګه کوو. په دې سفر زموږ سره د پاکستان او د افغانستان د صحافت یو ډېر لوی نوم د فرنټیر پوسټ لیګسي او دلته کې د صحافت په میدان کې یو ډېر لوی نوم ډېر محترم ملګری جلیل افریدي صاحب به زموږ سره په دې سفر کې شریک وي. په شریکه تاسو ته چې دی د پښتني سیمې د افغانستان د پاکستان معاملات په اړه خبرې کوو. ډېره زیاته مننه تاسو په پروګرام کې شریک او د خوشحالۍ خبره ده او مبارکي ده چې د حجره ټي وي یو آغاز تاسو کړی دی او په شریکه به انشاءالله دا سفر چې د مجرد مختصر که راته ووایي حجره ټي وي دا څو تاسو ته ولې راغی او د دې ضرورت تاسو ولې محسوس کړو؟ وروره یو خو پیله خبره دا ده چې حنیف بهی زه ډېر زیات خوشحاله یم چې یو خو زما ذاتي دوست دی، ملګری مې تقریبا 10-15 کالو نه پښتو صحافت کې د ځان دپاره نوم جوړ کړی دی او د عزت نوم یې جوړ کړی دی او دې دپاره زمونږ په شانتې بخواره هم وې پوه شوې که نه. نو دا مونږ زه ورته روکیه یو دا شانتې سټپ اخلو چې په کم کې مونږ د پښتنو انشاءالله د پاکستان افغانستان نه راواخله په دنیا کې چې چېرته پښتانه ناست دي هغې څه مسایل دي، څه ښه شیونه دي، په څه کې ترقي کوي لګیا دي، په هغې به د خپل یو ورکوټو شانتې یو اپینین به ورکوو، خپل یو انالیسس به ورکوو. نو بس همدومره خواهش مې دی چې زه کم از کم که یو انسان ته په ژوند کې لکه صحیح لاره وښیم که نه دا به زما دپاره اچیومنټ وي. روقیه په وخت سره به زموږ چې دی هغه به د مختلف پروګرامونو هم خوند اخلي. موږ په دې کې د وخت سره پروګرامونه شاملو، خبرونه به شاملو، مختلف په دې کې به سیګمنټس موږ شاملو او انشاءالله د سفر زموږ جاري وساتو. د پروګرام باقاعده خاص کوو جلیل افریدي صاحب په پاکستان کې ډېره ګرمه ګرمي ده، هر سړی چې دی زنده مرد او لوبه ډېره ګرمه ده، موږ چې په پښتو کې وایو. دا راته ووایه چې مریم نواز هم د پنجاب او د وزارت اعلی منصب چې کوم دی هغې تقریبا بلکې هغې آغاز کړی دی. ډېر خلک پرې خفه دي، ډېر پرې خوشحاله دي. پښتونخوا کې په بلوچستان په صوبه سند کې هم معاملات روان. دا راته ووایه چې د موجوده چې کوم الیکشن شوی دی د دې نه خو چې څوک چا ګټلې ده هغه هم ښه ښکاري او چا چې بېلړې ده هغه هم ښه ښکاري. د دې الیکشن په پاکستاني عوام ته فایده ورورسېږي نه، دا به چې کوم د خدشاتو اظهار کېږي چې ډېر زر به دا سیسټم چې دا به دوباره ختمېږي. څه ګڼئ تجزیه مو څه ده؟ یاره چې زما خو دا خیال دی چې څه په دیکو باندې په ملک کې الیکشن وشول، د بل چا په پیسو باندې مو کړل، پوه شوې که نه، خیراتي خلک یو، په خیراتو روږدي یو، په خیراتو م الیکشن وکړل. اوس چې وشول، اوس چې څوک رالل هغه کې دا دوه پارټیانې خو ډېرې سینیر خلک دي، دواړه پي ایم ایل این او هغه چې کوم دي پیپلز پارټۍ والا چې کوم دي که نه. نو زما خیال دی چې دا غلط فهمي ده چې دا دی به زر لاړ شي. زما خیال دی چې د دې حکومت به چلېږي او پکار ده چې دا سیسټم وشلېږي. د پاکستان د دې خبرې متحمل نه شي کېدی چې بار بار دا قسم معاملات کېږي، حرکاتونه او کروکیا. نو اوس خو زما خیال دی چې په دې څه هغه باندې راورسېدل. زما خیال دی چې عمران خان ته هم دا پکار دی چې کوم څنګه تېر ځل هغې پارلمان چې کوم دی پارلمنټ ته هغه رنګ عزت، هغه رنګ قدر، هغه رنګ امپورټنس په ډیموکراسي باندې چې یقین کوئ وروره نو په پارلمنټ باندې خو به یقین کوئ که نه. دا خو نه شي کېدی چې ته ډیموکراسي او رول آف لا غواړې او هلته پارلمنټ پکې نه وي که نه. نو زما خیال دی که د کې پي ګورمنټ په ملک کې دونه ډېرې منهګان هم ورته ملاو شول، زما خیال دی چې هغې ته د زرداري د نواز شریف سره امید لرم چې د سیاستدانانو چې کوم پخواني غلطیانې دي که هر څوک دي پکار دا ده چې د هغې نه زده کړه کړي. ښه یو قدم به مخکې ځو. دا راته ووایي چې پاکستان کې سیاسي عدم استحکام په خپل ځای موجود دی، په دې کې شک نشته، خو معاشي استحکام چې کوم دی، معاشي عدم استحکام د هغې په وجه باندې پاکستاني ولس ډېر زیات سفر کېږي.
د آی ایم اف سره معاملات د پاکستان چې کوم دی هغه یو بنیادی جز دی چې د هغې په بنیاد باندې د پاکستان عوام چې کوم دی هغه متاثره کیږي. دا راته وایي د آی ایم اف سره به معاملات د موجوده حکومت څومره حده پورې سر ته ورسوي، ځکه چې د عمران خان صاحب په حواله باندې دا خبره چې هغه آی ایم اف ته خط لګلی دی چې وایي دا حکومت چې کوم دی دا جاري حکومت دی، د دوی سره ډیلینګ مه کوئ، د قرضې مرضې بیا ګوره موږ نشو درکولی. نو آیا دا قسمه خبرې که په ملک کې روانې وي د پاکستان معاشي مسایل خو به نورو سیوا کېږي فرید صاحب؟ یاره حنیف بھائی د دې خو اولنی لنډ جواب خو دا دی چې د آی ایم اف والا چې کوم مشران دي هغې ورته الریډي جواب ورکړو چې we are looking forward to the new government چې څوک نوی حکومت را روان دی موږ د هغې څه کار کولو دپاره تیار یو. نو عمران خان ته خو هغه موقع ورنکړه چې هغه د آی ایم اف والا کارډ اډو استعمال کړي که نه، خو د هغې هم هغې سره هم ډېر غټ میډیا والا او سوشل میډیا والا او ټول فنکاران ورسره ناست دي که نه. خو که عمران خان یا پی ټي آی دا خط استولی هم دی یا استولو هغې هم کړی دی، زما خیال باندې خو دا ښه کار نه دی کړی په خپل د وطن عزت چې کم دی که نه، یا ځان نور برونډول هغه خلکو ته چې د چا نه مونږ پیسې غواړو. نو مطلب ډېر نو اوس مونږ دا ویلي شو چې د موجوده حکومت سره به د آی ایم اف معاملات چې کوم دی هغه په بهتر طریقې سره سرته رسي او د آی ایم اف سره به شرایط هغه منظورېږي کوم چې د پاکستاني عوام دپاره زیات د بوج سبب نه جوړېږي. داسې نو د دې دا باندې نه دا زه بالکل نه وایم، زه خو دا وایم چې کومې قرضه ورته میلاو شي په هغې باندې به په عوامو باندې د عوامو که چې کوم هلک ډېر جوس پاتې دی که نه هغه جوس به هم ترې نه وباسي، یعنې چې کوم هغه چې کوم غرق شوي دی هغه به پکې نور هم غرق شي که نه. خو په عوامو ته خو به هېڅ ریلیف نه میلاوېږي چې د چا در باندې پیسې دي د هغې هغه د سود پیسې چې ورکوي که نه په هغې باندې به درته ټایم میلاو شي. ځان هسې خوشحالول دي لکه چې جوړېږي نه، دا خو ځان شرمول دي بیسیکلي که نه. نو دې لپاره خو زه وایم چې په دې خط استولو کې لکه مونږ هغه شرمېدلي چې بیخي ور ځان نه ور وشرموي، لکه هغه دوه د خیر والا خلک د چا نه پیسې غواړي او هغه یو بل سره جګړه سټارټ کړي او هغه بل ته وایي چې دا خو غل دی او بل ورته وایي چې دا خو نشهي دی. نو مطلب ځان او خپل ملک ډېر زیات بد امپرشن پرېوځي که نه. په معاشي موضوعات به مونږ خبرې کوو، مستقل خبرې به کوو، نن چونکې یو دې پروګرام دی او د موضوعات شته پکار چې مونږ راغونډ کړو. دا راته اوس ووایه چې مونږ چونکې د پاکستان خبر خو کړه، د افغانستان خبره مونږ کوو. په تېره ورځو کې چې په دوحه کې یوه غونډه وشوه د افغانستان په حواله باندې، د افغانستان په حواله باندې تواتر سره غونډې شوي دي په مختلفو معاملاتو کې، په مختلفو ملکونو کې شوي دي، په پاکستان کې، په دوحه کې، په جرمني کې، په مختلفو ملکونو کې کېږي. څه دې جوړېږي نه چې دغه غونډې کېږي، د هغې نتیجې چې دی هغه موږ ته څه ګټورې نه ښکاري. اوس هم چې کوم په یو 300 ورځې وړاندې چې کوم معاملات تاسو کتلي دي د افغان طالبانو پکې شرکت نه و کړی، آیا داسې قسمه غونډې چې کومې دي د دې په نتیجه کې د افغان ولس ته څه ګټه رسي که نه رسي؟ چا نه پې هم چې دی هغه خپل موقف اظهار کړی دی. نو تاسو چونکې افغانستان ډېر زیات په نږدې نه ګورئ او په معاملاتو باندې ډېر پوه یئ، څه نظر لرئ چې د دې به څه رزلټ راوځي؟ نو وروره اولنۍ خبره خو دا ده زما په خیال باندې طالبان حکومت چې کوم دی هغې ډېر زیاتې وکړلو چې په د یو ان کانفرنس کې شرکت یې ونه کړو که نه. مطلب دونه زورور خو نه دي که نه چې مطلب ټولې دنیا ته ځان ښیي که نه. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې که سړی دا وایي چې یاره امریکا په طرف هغه دا خپه ده چې جی طالبان رانهلل او شرکت یې ونه کړو. چاینه هم چې د هغې هم په بیان ورکړو چې بهی دا دوه تعلقه هغه چې دی کانفرنس دا مطلب فیل و که نه. وروره دا مطلب پته نشته دی چې زه صحافت ته راغلی وم د هغې د مخکې نه افغانستان کې د ښځو د تعلیم مسله چې ده سټارټ ته او نن ورځ پورې تېنه طالبانو پته نشته څه جوړ کړي دي. ته مسلمان یې او زه مسلمان یم، مونږ خو دا خبره چېرته نه ده اورېدلې چې جینکۍ سبق نشي ویلی، جینکۍ کار نشي کولی، مطلب په کومه دنیا کې اوسېږو مونږ لګیا یو که نه. نو زما خیال خو او بله خبره دا ده چې حکومت جوړېږي نو حکومت یو وطن چې څوک لیډ کوي یا خو دا نشي کېدی که نه چې یو طبقه به یې لیډ کوي که نه. هغې وطن د معاشرې ټول کسان د هر ګروپ د هر ذات فرقې مطلب هغه یو دارنګې ګورمنټ به جوړوي که نه چې هغه د پوره ملک ترجماني کوي که نه. نو په همدې دوه شیانو باندې اعتراض دی روپیه د ټولې دنیا چې کومه پورې دی د اذان کې دا دوه شیونه نه یې صحیح کړي. زما نه دی خیال چې
موجود ده دا خبر په خپل ځای موجود ده، په دې موږ بیا خبرې کوو. خو دا راته ووایه چې بل تر څه که موږ وګورو نو افغانستان معاملات معاشي معاملات چې کوم دي هغه شاید بهترې طرف ته روان دي. تاسو وکتل چې د ازبکستان مزار شریف ته چې کوم ټرین سروس د کارګو هغه شروع شوی دی، د بلخ ته چې دی د یو ای نه چې کوم دی هغه کارګو سروس شروع شوی دی. مختلفو ملکونه چې کوم دي هغه تجارت خبرې د افغانستان سره کوي. نو تاسو ګڼئ چې که یو طرف ته د افغانستان د موجوده حکومت پالیسیان چې کوم دی هغه د تنقید په ضد کې دي، نو بل طرف ته د هغوی داسې اقدامات هم شته چې د هغې په وجه باندې موږ ته څه معاشي ښېګړه د ولس دپاره ښکاري. داسې ده که نه؟ بالکل وروره، چې کله د پاکستان دا وایي چې افغانستان دواړه دا وایي چې موږ د سنټرل ایشیا ته د تګ دپاره چې دی که نه یو روټ یو، ډېر اهم روټ یو. په هغې روټ کې ظاهره د پاکستان څخه بیا یو سمندر دی چې کوم د افغانستان څخه نشته دی. تاسو وکتل چې افغانستان ته اوس د دوبۍ نه یو 2-3 ورځې مخکې جهاز لاړلو، بلخ صوبې ته خپل الکترونکس وغیره سامان یوړلو. دا د ټرین ذکر چې تاسو وکړلو د ازبکستان نه په مزار شریف پورې راغلی دی. د دې اوریجنل پلان دا هم دی چې دا ټرین د شریف نه پېښور پورې راشي. ما په خپل هم ډېر ځلې په دې باندې انټرویوګانې دلته په واشنګټن کې د ازبکستان چې کوم امباسډران 2 پاتې شوي دي هغې سره زه میلاو شوی وم په دې پروجیکټ مې په ډېرې خبرې کړي دي چې یار کله به دا د مزار شریف نه پېښور ته رارسي. د پاکستان امبیسی والا ته هم چې څونه زمانه کېږي سوال راوچتوم. نو روکیه دا کنیکټیویټي خو چې کومه پورې دواړه ملکونه د یو بل سره په دې کنیکټیویټي امپورټنس باندې ځان پوه نه کړي نو په هغې باندې خو هغه پورې ترقي خو نشي کېدلی. مطلب ډیولپمنټ خو طالبان کوي لګیا دي او زما د ایکسپیکټیشن او ښه په هغه د کړی دی چې کوم پرفارمنس هغه په خپل ملک مختلف پروجیکټونو باندې کوي لګیا دي. د ایران سره د یو کال کې روپیه د $1 بلین نه بره بزنس کړی دی که نه، خو هغه د روپیه چې حکومت یې صحیح نه وي او چې چېرته د ښځو حقوق نه وي. موږ به خبره چې موږ به امید د ښه خبرې ساتو او موږ به خوشبینه یو چې په فیوچر کې دا معاملات بهتر طرف ته لاړ شي. بهرحال ستاسو ډېره زیاته مننه. نن دا پروګرام به موږ سر ته ورسوو. په مختلفو موضوعاتو به موږ یو وارې بیا خپل کتونکو په خدمت کې حاضرېږو او د حجره ټي وي دا اورنی پروګرام تاسو ته بیا مبارک وي، ټولو پښتنو ته مبارک وي او انشاءالله موږ به مسلسل دا قسم پروګرامونه کوو او زموږ چې کوم ولس دی پښتون ولس د هغوی چې کوم د معاشي مسایل دي، کوم سیاسي مسایل دي، کوم سماجي مسایل دي، په هغې باندې موږ خبرې کوو او تجزیه تفسیري به وړاندې کوو. په اخر کې تاسو ته ویل غواړئ چې زموږ پروګرام راغونډ کړو. جلیل صاحب یو خبره ستانه هېره شوله چې تا وختي په زه چېړلم چې جلیل بھائی د هغه په پاکستان کې د هغه چې بند شوی دی د هغه ایکس چې دی خو نو ما خلکو ته بالکل هغه داسې ده کتونکي به هم یقینا په هغې باندې پوه وي چې جلیل افریدي صاحب چونکې د سټیټ ډپارټمنټ او د وایټ هاوس زموږ لپاره د فخر خبره ده چې هلته کې دوی د پاکستان نمایندګي کوي. د پاکستان د طرف نه یو صحافي هلته موجود وي نو هغه فريدي صاحب موجود وي. نو دوی یو تپوس کړو سوشل میډیا د کردار په حواله باندې. نو د هغې نه بعد ټویټر چې دی هغه په پاکستان کې بند شو. نو زموږ ډېر ملګري داسې دي چې هغوی بدرې دي افریدي صاحب ته وایي. نو دا واقعیتا تاسو سوال کړو نتیجې کې دا شی بند شوی دی که نه؟ زما وروره زما پکې هېڅ لاس نشته دی. زما پکې صرف دونه لاس دی چې زما په خپل ټویټر باندې هاشمي صاحب ته هم دا لیکلي وو چې وروره عمران خان صاحب ته دا ووایي چې ټیک ته مونږ منو چې ستاسو سوشل میډیا ډېر زیات انفلوئنشل او ډېر زیات هغه دی، خو زما خیال دی دونه زیات هغې مه ساتئ چې د کوم سره د ملک سره تاسو د ځان د مطلب جګړې یا ځان ورته د نیغولو پروګرام جوړوئ. خو چې روپیه دا د سوشل میډیا هغه ریولوشنز چې کوم دي هغه خو مطلب د دنیا په 15 ملک او د دنیا د دونه غټې آرمي په موجودګۍ کې خو دارنګې ریولوشنز نه راځي که نه. ما خو صرف دا او بل ما سټیټ ډپارټمنټ کې دا ویلي چې دلته امریکا او په لندن کې خلک ناست دي روپیو د پاکستان فوج سروینګ افسرانو ته د خور مور کنځلې کوي. نو مطلب تنقید په خپل ځای باندې خو ته د خلکو خور مور کنځلو هغه چې کم دی که نه نو هغې سره ما صرف دا ویلي چې د پاکستان او د امریکې تعلقات به د دې څخه خرابېږي. مطلب تاسو سوال کړی او سوال ستاسو حق دی نو د خلکو تنقید بېجا دی. نو سوال به روکې مطلب نو افریدي صاحب انشاءالله
د سټیټ ډپارټمنټ په حواله او د وایټ هاوس کې چې تاسو کوم کېدار دا کوئی په غیبه تاسو سره خبرې کوو ان شاء الله او پروګرام مختصر تر رسي بیا به د خپل کتونکو په خدمت کې حاضر یو. ډیره زیاته مننه، تشکر. ډیره مهرباني. السلام علیکم.